ډاکټر یاسین اقبال صاحب ډېره مننه ستاسو. اوس دې پسې چې کوم دی نو انیب کیس صاحب ناست دی او ما ته پته ده چې انیب کیس صاحب دومره وخت نه اخلي. نو انیب کیس صاحب ته خواست دی چې خپلې څو خبرې شریکې کړي. زه به د محترم باسل صاحب عبید افریدي ثاقب افریدي منتظمینو شکریه ادا کړم چې دا دومره کانفرنس یې راغونډ کړی دی او ځان به خوش قسمته وګڼم چې زه په داسې دور کې پیدا یم چې د ډېرو سره سره اجمل خټک بابا هم زما په استادانو کې ډېره شکریه. ډېره مننه. ښه کابلی زه پېښوری یم، دواړه وروریان یو را تر غاړه شه په مینه. د افغانستان نه راغلی زموږ ورور د بري پښتونخوا نه ازمون صاحب ته خواست دی چې د دې دستوري په مناسبت د دې نشست په مناسبت خپل خیالات شریک کړي. د دې پروګرام مشر مېلمه بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ټولو په اجازه او خاصه مننه د هغه چا نه چې دا غونډه ترتیب کړې ده، کړاو یې ګاللی دی. زه په داسې یوه ناسته کې برابر شوم چې ما ته زما هغه ماشومتوب رایاد شو. اجمل بابا ما له نن نه 42 کاله وړاندې په هغه پښتونستان چوک کې هسکه شمله لیدل او تاسې چې د هغه خبرې کولې ما ته د هغه څېره ذهن ته راتله چې موږ لاندې بیرغونه نیولي وو او ده به خبرې کولې موږ به هغه رپول. د اجمل بابا شاعري او لیکوالي دغه خواته د ده سټایل د ده د سټایل پېښې به موږ کولې. دغه وخت کې زه د خوشحال خان بابا په لیسه کې وم، هغه د پښتنو لیسه وه، د پښتنو های سکول. تاسو ټول د نامه سره بلد یاستئ. نو موږ به د هغه ځای نه راغلو او دې پښتونستان چوک ته چې راغلو نو اجمل بابا جګ شو نو یوه خبره ډېره تکراروله چې اوس مې په دې ذهن کې ده د ده په لوړ غږ باندې چې بچو تعلیم وکئ، تعلیم. د پښتون لیډر دپاره او د مشر دپاره دغه یوه خبره بس ده چې خپلو پښتنو ته ووایي چې تعلیم وکئ، تعلیم. او د ده څادر د ده واسکټ دا مې نه هېرېږي، د ده خامتا جامې مې نه هېرېږي. بیا به موږ چې لیسه کې وو نو د اجمل بابا دا پېښې به مو کولې او همیشه به هم دا کوشش کوو چې څادرونه پیدا کړو د ده غوندې واچو، پګړۍ پیدا کړو د ده غوندې ووهو، واسکټ پیدا کړو د ده غوندې ودرېږو. هغه سټایل موږ نه شو خپلولی، هغه یو ځانګړی سټایل و. خو دغه سټایل ما ته پښتونولي او ما ته مینه را زده کړه. نو د اجمل بابا د سټایل نه او د ده د ژبې نه ما پښتو زده کړه او ما مینه زده کړه. پښتو یې په وجود کې وه، مینه یې په لفظونو کې وه. دا دواړه سره رانغاړل او دا یو پښتون کرکټر و. دا داسې پښتون کرکټر نه و چې د جنګ او د تعصب او د دې دپاره یې لمن ووهله، نه. دا داسې یو پښتون کرکټر و چې خپل ځوان نسل ته د تعلیم او د تحصیل خبره کوله. خوشبخته یو سره له دې چې وایي زمانه د نوابغو په زیږولو کې ډېره بخیله ده، خو پښتون خوشبخته دی چې له کاڼو بوټو له منځه یې داسې وږمې راوځي چې د 20مې پېړۍ نوابغ دي چې په هغوی کې یو اجمل بابا دی چې په همغه زمانه کې راځي، یو غني خان دی او یو حمزه بابا دی. دا هغه کسان دي چې د دوی په وجود کې موږ پښتو، پښتونولي، مینه، محبت او ټپه زده کړه. د اجمل بابا په الفاظو کې، په شعور کې د ټپې هغه اثر او اغېز پروت دی. هغه اغېز د ده په ژبه باندې شوی دی، نو ځکه د ده ژبه هم خوږه کړې ده. د اجمل بابا تقریر د ده لفظونه اوس مې هم په دې غوږونو کې کړنګارې کوي.
خوشبخت هغه څوک دی چې د ده وینا یې اورېدې ده او د ده سټایل یې لیدلی دی او دا په کوم جرأت باندې چې د خبرې کول هغه یې لیدلی. نو زه د هغې زمانې سره په کابل کې چې دوی ذکر کوو ما ته هغه زمانه رایادېده، هغه وخت رایادېده او دی مې سترګو ته نیغ نیغ کېده. بیا چې کله موږ دلته پېښور ته راغلو نشرحال کې غونډه وه او دلته مې ولیده، بیا مې هم دا مغه دغسې کرکټرونه که په پښتنو کې پیدا شي او تقلید یې وشي دا به موږ ته ډېره ښیي. اوسني لیکوال د استاد عبدالرؤف بینوا یو ادبي تذکره ده. دا تذکره هم په هغه کتابخانو کې زموږ پیدا کېدله. په دې کې د اجمل بابا د زلمیتوب عکس دی او لنډه پېژندنه ده او ورسره مسافر ته خطاب یو نثري ټوټه ده. ما د دغه نثر نه انځوریز نثر زده کړی دی او پښتو مې زده کړی دی. هغه مسافر ته خطاب ای لاره وایه چېرته ځې کومه خوا روان یې په داسې یوه ژبه په داسې الفاظو په داسې جملو په داسې ترکیبونو کې لیکل شوې ده چې دا ژبه د ټپې ژبه ده، دا پښتو ده او اجمل بابا یې موږ ته را زده کوله او د هغه ژبې موسیقیت د هغه ژبې خوږلني د ده په دغه نثر کې نغښتی ده. نو موږ په دا هم بیا ځان سره تکراروله په لیلیه کې په هغه ځای کې چې موږ د شپې وو بیا به هم تکراروله چې چېرته ځې کومه خوا درومې په کومه خوا ځې. موږ پښتنو کې دغسې څېرې ډېرې کمې لرو چې دغسې د تقلید وړ وګرځي. نو دا تقلید موږ هلته هم کوو. نو اوس مې هغه نثري ټوټه ده ډېره اوږده ده چې تقریبا داسې یو داستاني طرحه ده او هغه اکثره ده د پښتانه د وجود ټوله فلسفه وړاندې کوي. د اجمل بابا شعر چې ما اورېده او لوسته مې نو ما د رومانیت یو بوزغلی د کلاسیکیت په ځمکه باندې لیده. دا یوازې د شرنګ خبره نه وه چې موږ ووایو چې توره وه او ډال وه او جنګ وه. دی په د شرنګ خبره د رومانیت خبره دی د کلاسیکیت په ژبه باندې داسې کوي چې اوس هم دا د یادونه افسانې ښکاري، اوس هم دا د موږ هغه نمانځو، اوس هم دا د پرې راټولېږو. دا د کلاسیکیت نښه ده. په کابل کې یو سیمینار جوړ شوی و غني او اجمل او دا یو مجموعه هم چاپ شوی و. موږ ته هغه کتاب او هغه سیمینار اجمل او غني دواړه راوپېژندل او د هغو نه مو زده کړه وکړه. زه نن خوشحاله یم چې تاسو سره برخه اخلم. د داسې یو لوی شخصیت په باب باندې غږېدل به لږ زور وغواړي. عباسین صاحب نه ډېره مننه، لطف یې وکړه، مهرباني وکړه، ما ته زما د ماشومتوب خاطرې را ژوندۍ کړي او تاسو نه هم ډېره مننه. دا محفلونه دې ډېر شي، ښکلي دي شي، ښایسته دي شي چې د لر او د بر خبره پکې نه وي، ټول پښتانه یو پښتو باندې راټول شو. ډېره مننه. استاد ډاکټر لال باشا ازمون صاحب او ډېرې د کار خبرې وکړې، علمي خبرې وکړې.